لنډي کوتل لرې پرته سیمه هیدرۍ کنډو کې د شینوارو هر کال دغه درې ورځنۍ میله ترسره کیږي. شینواري ورته جنګی وایي. دغه میله یا جنګی تر 3 ورځو پورې دوام لري چې ورته د نورو قومونو خلک هم رادرومي. ګډون کوونکو ته وړیا خوراک ورکول کیږي چې ورکې ګډون کوونکي د موسیقۍ څخه هم خوند اخلي. دغه د میلې سلسله خواوشا او یا کاله مخکې د سیمې ځینې مشرانو شروع کړې وه او ورته به یې چاندې کولې، خو اوس 4 کاله کېږي چې دغه میلې خرچه پخواني سناتور الحاج تاج محمد افریدي په خپله غاړه اخیستې ده. دغه میله کې په سلګونو سپین ځوانان او ماشومان ګډون کوي. د جنګۍ منتظم کوونکی وایي چې دغه میله هغو خلکو لپاره جوړوي کوم خلک چې نشي کولی د سیل لپاره نورو ځایونو ته لاړ شي. د جنګۍ انتظام کوونکی یو مشر زرین شینواري وحدت نیوز ته څه داسې وویل. دا مونږه د دې خلکو د قوم مشرانو ټولو یو جهان مننه کړو چې دې کې مونږ سره پوره تاوان کا. بیا الحمدلله مونږه قومي مشر ضلع خیبر صوبایي وزیر الحاج تاج محمد افریدي صاحب مونږ سره ډېر لبدي شکرا کوي او ډېر مدد مونږ سره کا. خدای پاک وزیګر د دوی خوشحال او آباد لري. داسې نور قوم والا خلک دي، خوږه خیل شو، میرداد خیل شو، غني خیل شو، خارغلیب سید خیل شو، دا ټولو مونږ سره لویه سطح باندې دی قومي جنګۍ کې ګډون دی او خلک راځي او دا قومي ثقافت طیب کې یو مینه محبت دی، یو اتحاد دی، یو اتفاق دی. یو بل ځوان وزیر رحمان شینواري بیا وایي چې قبایلي سیمو کې دغسې محفلونه د امن نښه ده. دغه ډېره ښکلې د سیل سپاټۍ ځای دی، باید دولت ورته توجه شي او د لارې بندوبست یې وکړي تر څو ماشومان او سپین ږیري په اسانۍ سره راشي. قبایلي سیمو خلکو د څه وخت خاموشۍ نه وروسته یو وارې بیا خپل روایت برقرار ساتلو لپاره هلې ځلې شروع کړي دي. په سیمه کې دغسې محفلونه ډېر ضروري دي تر څو ځوانان د نشه یي توکو استعمالېدو څخه منع شي. مینوال شینواري، وحدت نیوز، لنډي کوتل.